وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح يأخذ عن القضاء أجرا. وقالت عائشة رضي الله عنها يكتب الوصي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وبالسند المتصل مني إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن يزيد ابن أخت نمر أن حويتب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن سعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر رضي الله عنه ألم أحدث أنك تدري من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقلت بلى قال عمر فما تريد إلى ذلك قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير أريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر رضي الله عنه لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطني أفضل إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطني أفضل إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ فتمول وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سعيد فخذه وإلا فلا تطيعه نفسك. وعن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفضل إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه من هو أفضل إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتمول وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه وما لا فلا تطيعه نفسك. باب من قضى ولعن في المسجد ولعن عمر بن عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد وكان الحسن وزرارة بن عوف يقضيان في الرحبة خارج من المسجد. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد رجل عنه شهدت المتلاعنين وانا ابن 15 تفرق بينهما. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب بن سالم بن سعد رجل اخي بني سعيد ان رجلا من انصاره جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايت رجلا وجد مع امرته رجلا ايقتله فتعالى عنا في المسجد وانا شاهد. باب من حكم في المسجد حتى اذا اتى على احد امر ان يخرج من المسجد فيقام. وقال عمر رضي الله عنه اخرج من المسجد ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا عن قيل عن ابي شهاب عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فلما شهد على نفسه 4 قال ابك جنون قال لا قال اذهب به فارجموه. قال ابن شهاب فاخبرني وسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت فيما رجموه بالمصلى رواه يونس وما وروه ابن جريج عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجمه. قاضي دی وخت حاکم دی وخت والی ولسوال دی وخت هغه څوک چې د مسلمانانو په مصالحو کې مشغول وي او خپل شخصي کاروبار ته خلاص نه وي دوی د بیت المال نه په قدر د کفایت باندې رزق اخیستی شي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو څوک راوغوښته چې زه خبر شوم چې تا ته د دغه عمل او خدمت په عوض کې چې ته کوې د مسلمانانو تا ته چې څه اجرت درکول کېږي ته نه قبلوې. رښتیا ده ده ویلې او ولې نه قبلوې؟ وایي زه ما آسان لرم غلامان لرم دنیا لرم خدای پاک د ما د کور ګزاره برابره کړې ده نو ځکه یې نه غواړم. ده ورته ویلې نه داسې مه که ما هم دغه نیت و. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم به شی راکول ما به ورته ویلې تر ما نه یو محتاج ته ورکه خو یو وخت کې څه روپۍ چې راکولې ما ورته ویلې تر ما نه افقر ته ورکه. نبی علیه السلام راته وویلې چې کله یو څوک شی درکوي د تا په زړه کې هم طمع نه یې ورته انتظار نه یې او په خوله هم سائل نه یې بیا یې اخله. ولې خو یې تا مال به شي که په دنیایي امورو کې د ضرورت نه یې ورته صدقه یې که د آخرت سرمایه که خو که نه یې کړه در بیا نو سترګې مه پسې که ګوار لا تطبیع نفسک حرص مه که ګرځه مه سوالونه بیا مه که. قاضي چې قضا کوي په جومات کې قضا کړی شي خو حدود په جومات کې نشي نافظولی. طلاعون هم کړی شي حتی که په چا باندې حد و حد ثابت شو په جومات کې بیا به حد دپاره د باندې وباسي. چا زنا کړې وه حد ثابت شو پیغمبر علیه السلام فیصله وکړه بیا یې ورته ویلې د جومات نه یې وباسي د باندې هلته دته حد ورکوي. حل په جومات کې شته طلاعون په جومات کې شته فیصلې په جومات کې شته
خو د جماعت آدابو سره منافي نه دي. اما حدود نافذول په جماعت کې بیا د جماعت آدابو سره ورسره دا ده چې امام چې چیرې پرون موږ ویلې چې د عالم نه چې څوک پوښتنه کوي چیرې نو جواب دی ورکوي. امیر نه چې چا مطالبه کوله ځنډوي دی نه، هغه د ده مشکل دی ورته حل کوي. اوس په جماعت کې مولوي صاحب ولیدو، قاضي صاحب یې ولیدو، قاضي ته په اجتهاد وکړو، نو هلته دې فیصله ور وکړي. او دا تعین د مرجع دا خو د سهولت لپاره ده، لکه نن سبا چې د هر چا خپل خپل دفتر معلومي، دا خو د سهولت خلکو ته ځای معلومي. خو په هغه کې بیا پرون ویلې چې خلک به نه منې کوي، د حفاظت اهتمام به کوي، خو خلک به د مشکل د وړاندې کولو نه منې کوي نه. نو که په جماعت کې که په بل جماعت بغیر د جماعت لپاره ځای کې فیصلې کړی شي. تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض وأخذ على نحو ما أسمعه من قضيت له بحق أخي شيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء وقبل ذلك للخصم. وقال شريح بن القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك. فقال إكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف رجل ما لو رأيت رجلا على حد زنا وسرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت. قال عمر رجل لولا ان يقول الناس زاد عمر رجل في كتاب الله لكتبت آية رجل بيده. وأقر معاذ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 بالزنا فأمر برجم ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجل وقال حكم 4. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين من له بينة على قتل قتله فله سلبه. فكنت لأتمس بينة لا قتيل فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست. ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلام هذا القتل الذي يذكر عني بارده مني. وقال أبو بكر رجل كلا لا تطيعه سيدغا من قريش وتدعو أسدا من رسول الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت من خرافا فاكله فكان اول ما علمت اسده. قال عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه الي وقال اهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهر رساله في بلاده وقبلها ولو اقر عنده خصم اخر بحق في مجلس القضاء فانه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهد فيظهر ما اقراره. وقال بعض اهل العراق ما سمع وراه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقضي الا بشاهدين. وقال اخرون منهم بل يقضي به لانه مؤتمن وانما يراد من الشهاده معرفه الحق فعلمه اكثر من الشهاده. وقال بعض يقضي بعلمه في الاموال ولا يقضي في غيرها. وقال قاسم لا ينبغي لحاكم ان يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع ان علمه اكثر من شهاده غيره ولكن في تعرض لتهمه النفس عند المسلمين وايقاع لهم بالظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هذه صفيه رجلها. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن هشام بن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بن حيين فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال إنما هي صفية فقال سبحان الله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ورواه شعيب بن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي رضي الله عنه صفية رجع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاضي د خصمینو په منځ کې چې فیصله کوي شاهدان به ترغواړي مجلس ته قضات. اوس که قاضي په خپله د باندې تر به دفتر د قضا معامله په خپله لیدلې وه چې د دوه په منځ کې سودا کېده دی پکې ناست و. بل وخت کې د هغو په منځ کې جنجال راغی قاضي د هغه خپل علم سابق موافق فیصله کړی شي که نه وایي نه فیصله دې نه کوي ځکه ځای د تهمت ده. او نبی علیه السلام چې تهمت نه وګورئ ځان ساتئ چې خپل ځان په باب کې چې دا صفیه ده چې تهمت چا زړه ته پیدا نه شي. که قاضي امیر په یو مسله کې شاهد ده جنجال راغی هغه مدعي ورته راشي چې خو ته موجود یې ته راشه شاهدي خو ته فیصله وکړه خو ته په خپله شاهد وي دی به ورته وایي چې نه ایمانه لوی قاضي ته لوی امیر ته عریضه وکړه بیا ما وروله زه به د یو فرد په شکل شاهدي ورکوم د خپل علم موافق زه فیصله نشم کړی تر ما نه پورته ته مراجعه وکړه ما وروله زه به بیا د هغه دپاره شاهد واقع شم شاهدي به ورکړم. خو که د قاضي د وړاندې چا اقرار وکړو دا خو د شاهدي خبره که چا اقرار وکړو دا اقرار دوه خیله ده یو په مجلس د قضا کې ده یو د باندې د مجلس د قضا نه ده.
کله ماښام په ډوډۍ سره ناست یو سړي په یو خبره اقرار وکړو خو چې بل وخت کې چې قضا دفتر ته سره لاړ مدعي دعوه په وکړه هغه انکار وکړو قاضي هغه اقرار چې عادت یې کړی د په کوټه کې هغه حجت په ده باندې نشي ګرځولی خو بیرته تهمت ځای راځي اگر که د ده علم خو د علم د شاهدانو نه فوق ده خو ځای د تهمت ده لیکن که یو څوک ورته راغله په دفتر کې د قضا په دفتر کې اقرار وکړو بیا هم دغه اقرار معتبر ده که نه په د اقرار به شاهدان نیسي بعضې خلک وایي چې دالته به هم په دفتر کې هم چې چا اقرار ورته وکړو په یو جرم باندې نفس په اقرار به په هغه باندې حکم نه کوي چې تر څو دوه نفره شاهدان نه یې کېنولي تاسې راشئ ګورئ دا سړی په خپله دا اقرار کوي او امام صاحب او ملګري وایي چې نه مجلس د قضا ته اعتبار ده چې په مجلس د قضا کې اقرار وکړو بس هغه اقرار معتبر ده د باندې اقرار په ده باندې حجت نه ده مجلس د قضا کې خدای ده امین خلکو مقرر کړی دی دغه دپاره ده چې دی به فیصلې کوي نو په مجلس د قضا کې هم شاهدي د شاهدانو منظوره ده هم اقرار د مقر منظور ده وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قتيل قال حدثنا شعبة عن سعيد بن ابي برده قال سمعت ابي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابي ومعاذ بن جبل لمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا فقال له ابو موسى انه يصنع بارضنا البتر فقال كل مسلم حرام وقال نزل ابو داود ويزيد بن هارون وكيون عن شعبة عن سعيد عن ابي عن جده رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم دا چې امیر د وخت دوه امیران ولګي یو طرف ته نو دا توصیه به ورته کړي چې تاسې به په خپل منځ کې په اتفاق اوسېږئ خپل منځي اختلافات به نه کوئ موږ تاسې مخکې د جهاد په مسایلو کې هغه 15 آداب د اصولي د جهاد د کامیابۍ چې ویلې یو په هغو کې عدم اختلاف چې تنازع به نه کوي فتفشل ریحکم که مجاهدین اختلاف سره کې قوت ختمیږي او که داسې چې په دفتر کې سیاسي اختلاف کوي سیاسي اختلاف د وجې نه د ملک اداره ټوله خرابېږي شرعي نقصان هم د اختلاف او سیاسي نقصان هم د دنیوي چې په دفتر کې وزیر په یوه خوا معاون په بله خوا والی په یوه خوا معاون په بله خوا درب یې د ملت نه خیږي ټول ملت ته تاوان ده پکې که نه ده نو دوی باید امیرانو ته توصیه دا وي چې په خپل منځ کې به یو د بل سره همکار یې مخالفه نه واقع کېږئ په یو شعبه کې وي په یو ولایت کې دي په یو وزارت کې دي لیکن چې هغه تربیه نه وي شوې نو بیا هر یو په خپل خودسرانه داسې کارونه کوي چې د ملک اداره به خرابېږي بیت المال ته به نقصان وي خلکو ته به نقصان وي باب اجابه الحاكم الدعوه وقد اجاب عثمان رضي الله عنه وغيره من شعبة رضي الله عنه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا مسدود عن النبي وعن النبي موسى رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكم العن واجب الداعيه باب هذا يروى ما يوفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن سفيان وقال اخبرنا ابو حميد سعيد قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني اسد يقال له ابن لوذي على سرقه فلما قدم قال هذا لكم هذا اهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سفيان ايضا فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال عامل نبضه فياتي فيقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت ابي او امي فنظر ايهذا له ام لا والذي نفسي بيدي لا يجد شيئا لا عجابي يوم القيامه يحمله على رقبته ان كان بعينا له رعاء وبقره له خوار او شاة تيعر ثم رفع يديه حتى راينا وفتيه بكي على اهل بلغت ثلاثا وقال سفيان قصوا على الزهري وزاد هشام عن نبي عن ابي عن حميد قال سمع اذني وابصرت عيني وسالوا زيد بن ثابت فانه سمعه معي ولم يقل الزهري وسمع اذني خوار صوت وجوهر من يجهرون كصوت البقره د وخت امیران قاضیان د خلکو دعوتو ته تللی شي چې مړی ورته وکړي که نه د خلکو تحفې قبلوی شي چې ورکړي که نه نو د میلمستیا په باب کې یو باب ذکر کوي چې اوجب داعي خبر عامه د میلمستیا قبلوی شي لیکن موږ چې خپل کتابونه پسې نور وګورو عین الاحکام او دا چې د قضاتو مسلې دي د امیرانو مسلې دي وایي د اتهام په ځای کې به دعوت ته نه ځي اوس بالفرض که د هغه او د هغه سره دعوه ده لانجه ده اوس یو مدعي مړی ورته کړي طبعا انسان که نور شپت هم ورنه کړي یو شی ونه کړي د دغه احسان نه متاثره کېږي که نه چې هغه داسې ښه مخلص ته مړی کړی بیا به په فیصلو کې د اتهام په ځای کې به دعوت ته نه ځي لکه د دوه خصمینو د قبیلې نه چې یو څوک بیایي مړی ته د بدګمانۍ ګمان کې راځي هلته به نه ځي یو عمومي توګه چې هغه د بدګمانۍ ځای نه وي نو بیا تلی شي اجابت کړی شي یو تحفې دي عامل مقرر ده په یو کار باندې هغه عامل زکاتونه راوړه ورسره یې تحفې چې دغه د زکات شی دې ماته چا راکړي دي او دا ماته تحفه د نبي علیه السلام دومره خوشکه وکړه چې د خپلې مور په کور کې د دی کیني چې دا تحفې خلک ورکوي که نه ورکوي
مخکې موږ تاسو یو ځای ویلي وو چې مخکې هدیې وې خو نن هدیې نه دي رشوتونه دي. ته خو باندې خو هر څوک پوهېږي هسې سترګې سره پټوو چې مخکې نه بزرګ وې نه ملا وې نه قدردان وې په کلي کې ورسره ګرځېدې یوه ګوله مړۍ یې نه درکوله. نن موټر په تحفه کې درکوي، د 1 لک روپۍ ګړۍ په تحفه کې درکوي، نور شیان په تحفو کې درکوي. دا خو مخکې هم دغه کلیواله که بزرګ وي مخکې هم بزرګ وي، اوس خو د بزرګي نه بلې خواته شوې بزرګي ته خو برابر نه شوې، خو قدرت راغی. دغه خلک دی هغه کوي. دا بل متخصص بیا عجبه خبره وکړه، دا خلکو ما نیت په باب کې هلته څه خبرې ورته وکړې، وایي خلک داسې دي چې سړی په کسب یو شي ته ور مجبوره کوي. زه وایي په یوه شعبه کې چې اول ومه خو هغه هم د دین خدمت و، خو چې کله دا اوس عهده کې مقرر شوم ډېر خلک به راتله چې د تا د شان سره لایق خدمت دغه د افتخار ځای د موږ په تا باندې فخر کوو. وایي ما ته به په زړه کې خندا راغله، خو چې خو که اسلام فکر در سره وای خو په مخکې په حج اوقافو کې هم خو هغه هم د دین خدمت و او ډېر ښه خدمت و. خلک هم سړی دغه ته مجبوره کوي. دا بیا موږ ملایان خو څه لیدلي نه دي، دا نیکو خلکو خو څه لیدلي نه، په چل هم نه پیږو، په رشوتو باندې هم زر لګیا کوي، په عزتو هم زر لګیا کوي. دا قدردانۍ نعم المرضعة پرون مو ویل کنه ډېرې ښې شودې دي پکې، خو بئس الفاطمه چې کله بیا پسې واخلي هلته بیا ډېر ښه خوند کوي. به هر تقدیر دا حکام دی په هر چیز کې احتیاط کوي چې تحفه کې په دا باندې ډارېدوم چې غرض یو شی ورسره تړلی دي او دا خلک یې دغسې نه ورکوي، صفا خبره چې دغسې تحفې نه ورکوي. دا ماهر دی په رشوتو کې، تحفه 3 میاشتې مخکې ورکي، دعوا 3 میاشتې بعد کوي، مطالبه 3 میاشتې بعد کوي. چې یو شی غواړي د حکومت نه قرارداد 3 میاشتې بعد کوي، اول یې ونازوي، ښې مړۍ په وخوري، پس د هغه نه بیا قرارداد خود به ته ته ورکړي چې خو داسې ښې مړۍ راکړې، داسې ښې ګړۍ راکړې، داسې ښې موټر راکړی، داسې ښې دا راکړي، داسې ښه دا راکړي دي. لنډه دا ده ځان سره به احتیاط کوو، خلکو کې به نه غږېږو. موږ په مسؤلیت کې نه راغلي، الله مو دې په امتحان کې نه واقع کوي چې په روپۍ پیښ شي او نه یې واخلې. دغه ځای لویه کامیابي ده چې په پیښ شي نه یې وایي مفت شراب قاضي چکي، چې نه یې په ټول عمر تاسو شراب لیدلي، نو چې لیدلي هم نه دي، چې کلي هم نه دي، د دغه نه چې کله ثواب شته. ثواب خو هلته شته چې شراب درته راوړي، قدرت پیدا شي، ته د خدای د ډاره اوس شراب پرېږدې. ته چې په قدرت کې راغلی نه موقع شته نه، نو خود به غږېږي په نورو پسې. که په خپله پکې راشو بیا به یې دغسې د جوب نه راښکوو، تر چې دغه ته به هم نه پرېږدو چې ته یې پټ په زړه کې حساب کوې یا یې پټه راکوې، خو هسې یې راباسه. یو چا زه میلمه وم، څه بیان مې کوو په کور کې، بیا هغه نفر د اسلام آباد نه راغلی او که پنډه ایبټ آباد نه، بیا یې وښوه چې یو پنجابي ملا ته ورغلم، دو اهانت مطلب و والله عالم هر څنګه و. وایي ما د زکات مسلې پوښتنه تر کوله، هغه وایي ما چې د زکات ټکی واخیست چې دا اوس څنګه وایي ده راته ویلې چې راباسه یې، پوښتنه یې څه کوې خو راباسه یې. اوس موږ به بیا خدای نه خسته په دغه کې یو چې دا څه کوې خو هسې راکوه، امتحان کې مو د خدای پاک نه واقع کوي. باب استقضاء الموالي واستعمالهم به. قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني من جريج ان كان اخبره ان ابن عمر رجل عنهما اخبره قال كان سالم مولى ابي حذيفه يوم المهاجرين الاولين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء بين ابو بكر وعمر وابو سلمه وزيد وعامر بن ربيعه رجل منهم. اوس چې په مناقبو کې د حضرت سالم خبره کړه چې مولا د ابي حذیفه ده، علمیت و مولا خو علمیت ورسره و. اوس نو امارت او عهدې کې به اهل کار ته ګورې، سړي ته به نه ګورې چې د کوم قوم ده، مولا ده که غیر مولا ده. صدیق اکبر غوندې شخص هم پسې ولاړ د حضرت سالم امامت کوي، مسجد قبا کې حضرت عمر غوندې سړی پسې ولاړ د امامت دی کوي. نو چې څوک اهل د کار وي، نه به قوم ته سړی ګوري، نه به ژبې ته ګوري، نه به هغه
رنګ ته ګوري نه به بل ته ګوري، اهل کار به اهل کار ته سپاري او د هغه اطاعت بیا ضرور ده. باب الغرفاء للناس وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن امه موسى بن عقبه قال ابن شهاب حدثني عروه بن الزبير ان مروان بن الحكم والمسور بن مخرمه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين اذنهم المسلمون في عتق سد هوازنا اني لا ادري من اجر منكم من لم ياذن فارجعوا حتى يرفع الينا غرفاؤكم امركم. فرجع الناس فكلمهم غرفاؤهم فرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه ان الناس قد طيبوا واذنوا باب مكتوب من ثناء السلطان واذا خرج قال غير ذلك. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال وناس من ابن عمر رجلهما انا ندخل على سلطاننا فنقول لهم من خلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم قال كنا نعد هذا نفاقا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. دا چې قومي نمایندگان مقرر کی د سهولت کار د فار عرفا دام جائز ده. دغه خبر بیا ډیره خطرناکه ده چې وخت امیرانو ته قاضیانو ته پاچا ته ورځي مخامخ صفت شروع کی، خو چې څه په لاس ورنه ورځي بیا دی باندې چې شي بیا په غیبت باندې لګیا شي. دغه ته حضرت ابن عمر نه چا پوښتنه وکړه دا څنګه ده؟ دوی ویلې موږ خو به منافقت ورته ویلې، دغه عمل ته خو به موږ منافقت ویلې چې مخامخ یار یې پسې شه بیا څه کوي. دغه نو دښمني ده، دا منافقت ده. پاچا سره به مخلص یې، حق به ورته بیانوي، ښه مشوره به ورکوي، صفا به ورته غږېږي. داسې نه چې د طمع دپاره هلته اول صفتونه شروع کړي بیا نو وروسته لقد زع شعري على بابكم د باندې بیا داسې لیکي. باب القضاء على الغيب. وفي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها هند قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح فاحتاج ان اخذ من مالي قال خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف. باب من قضي له بحق اخيه فلا ياخذه فان قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله البويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمه اخبرته ان ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومه من باب حجره فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه ياتيني الخصم ولعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فليأخذها وليتركها. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عقبه بن ابي وقاص عهد الى اخي سعد بن ابي وقاص ان ابن ولد سمعت مني فاقبضه اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ان اخي كان قد كان عهد الى فيه فقام اليه عبد بن زمعه فقال اخي وابن ولد ابي ولد على فراشه فتساوى قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان عهد الي فيه وقال عبد بن زمعه اخي وابن ولد ابي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد لفراشه الى احد الحجر. ثم قال لسودة بن زمعة احتجي منه لما راى من شبهه بعتبته فما راى حتى لقي الله عز وجل. قضا په غائب باندې شته خو په حقوق الادمین انسانانو کې نه په حقوق الله کې. مثلا قاضي ته څوک راغی دوه نفره شاهدان راوسته چې پلانکي سړي د ما مال غلا کړی، شاهدانو شاهدي ورکړه او هغه حاضر نه د غائب ده، نو قاضي به فیصله په مال وکړي چې بس دا روپۍ په هغه باندې دي د هر چا په واسطه چې ورته اخیستی شي واخلي، اما د قطع دیت فیصله به نه کوي. هغه خو سړی خو به حاضره حق چې په جاري کوي چې مقر ده منکر ده هغه ثبوت به کېږي. او دا چې قاضي چې فیصلې کوي نو هغه خلکو ته به نصیحت هم کوي. ګوره یو سړی به په ژبه کې ډېر تکړی د بل حق به خپل کې، زه خو انسان یم ظاهره شاهدانو ته ګورم یا ظاهره ژبې ته ګورم فیصله وکم، خو تا ته خو خپل علم شته که دا حق د تا نه وي او پردی حق دی په دعوا او په دلایلو باندې خپل کو دا د اور برخه ده. ځکه څوک چې پردی مال خوري په ظلم سره انما یاکلون فی بطونهم ناره. باب الحكم في البئر ونحوها. وبه قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن منصور والاعمش عن ابي وائل قال عبد الله رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف احد على بصبر يقتطع ماله وفي فاجر الا لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله ان الذين يشترون بعهد الله على وجعل اشعث بن قيس عبد الله يحدثهم فقال في نزلت في رجل خاصم في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بينة قلت لا قال فليحلف قلت اذا يحلف فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم على
باب القضاء في قليل المال وكثير سواء. وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة القضاء في قليل المال وكثير سواء. وفي قال ابن ابو لمن قال اخبرنا شعب بن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته عن امها ام سلمة رجلها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبت خصام من النبابي فخرج عليهم فقال انما انا بشر انه ياتي خصمه فلعل بعض ان يكون ابلغ من بعض اقضي له بذلك واحسب انه صادق فمن قصد له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فليأخذها وليدعها. باب بين الامام على الناس ولهم وديعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم بن نحام رجلا وفي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سلمة بن كهن عن عطاء عن جابر رضي الله قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه ب800 درهم ثم ارسل بثمن اليه. باب ما لم يكترث بطعن من لا يعلم في الامراء. وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وامر عليه اسامه بن زيد فكان في امارته وقال ان تطعنون في امارتي فقد كنتم تطعنون في اماره ابي من قبلي وايم الله ان كان خليقا للامراه وان كان لمن احب الناس الي وان هذا لمن احب الناس الي بعده. دا خبرم بیا ډیر دی احتیاط ته په عمراو پسې طبعا خلک غږیږي ځکه د ده په خلاف یو فیصله کړي نو هر اعتراض ته به هم ته غوږ نه نیسي د هر چا شکایت ته به هم غوږ نه نیسي خپل تحقیق به کوې. حضرت نبی علیه الصلاة والسلام ګورې امیر مقرر کړ د هغه په امارت هم چا جرح وکړې خو نبی علیه السلام جرح ته اعتبار ورنه کړ. که تاسې د ده په امارت حضرت اسامه باندې رد کړئ د ده د پلار په امارت هم تاسې رد کړو خو والله هغه احق د امارت دایم احق د امارت. نو طبعا خبره دا ده چې په امیره طبقه پسې اعتراض په مدرسه کې چې ډیر کېږي په ناظم سي به کېږي ځکه له یو څه امارت په طالب باندې چلی چې په حکومت کې کېږي په قاضي او په امیر سي به کېږي ځکه که هغه حق ورته ویم حق هم دی ته نه حق لیدی کېږي. نو هر اعتراض ته به هم سړی اعتبار نه ورکوي تر څو چې تحقیق نه کړی د تحقیق نه بعد به بیا اجراءات وي یا معزولول لکه حضرت عمر ته به چې د چا شکایت وشو ده به بیا تحقیقي پروګرام دی چې وایي چې ټیم 10 سړي به پسې ولېږل معلومات به وکړه خو هلته به کله داسې پېښه وه چې جرم به په خلکو کې و امیر به نیک و خو حضرت عمر به امیر تر معزول کړ د دغه په خاطر نه چې د ده نقصان ده دا خلک لایق د دغه نعمت نه دي چې قدر یې نه کوي د دغه نیک سړي باید تر لرې شي د دې نه حضرت سعد لرې کړ دغه خلکو نه چې هغه دومره بې ځایه اعتراض و چې حتی دی ویل لمونځ هم نه ده زده موږ ته لمونځ کوي لمونځ هم نه ده زده او هغه د سابقینو د اسلام د جملې نه ده په اولو خلکو کې ایمان راوړی د حضرت عمر صاحب تر دوره د لمونځ نه ده زده خو د دغه وجې نه تر لرې کړو چې دا خلک د داسې نیک سړي قدر نشي کولی بې قدري یې کوي خو کله به بیا په چا باندې جرم ثابت شو واقعي خیانت به ثابت شو د هغې د وجې نه به یې معزول کړو. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو الرجال الى الله لد الخصم باب اذا قضى الحاكم بجور وخلاف اهل العلم فهو رد. وفي قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامون عن زهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حارث بن حاء وحدثني نعيم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مامون عن زهري عن سالم عن ابيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جزيمة فلم يحسن ان يقول اسلمنا فقالوا صبانا فجعل خالد بن يقتل اسيره ودفع الى كل رجل منا اسيره وامر كل رجل منا ان يقتل اسيره فقلت والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من اصحابي اسيره فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين. امیر کله بې تحقیقه فیصله وکړي داسې نه ده چې فیصله وشو نو خامخا به ذاتي عملي کېږي که دا ثابته شو د علم په نگاه باندې چې دا فیصله د خلاف د شریعت مردوده ده. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه په مشره خلق لګلی او مجاهدین بن جزیمه وته هغه چې جنگ شروع شو یغه دا ټکی زده نه و چې ویلی وای چې اسلم نه نو سبا نه ویلې سبات خو دې یغته ویلې کده چې دیو دینه بل دین ته وړي یعنی دا معنی چې د خپل خوانی کوپر نه د تاسو دین ته درواوخته خو حضرت خالد ابن ولید تحقیق ونه کړ دا خیال دا و چې دا خو استه سبا نه ټکی وی نو وای بندیان کړه به حکم وکړي چې دا بندیان قتل کړي حضرت عبد الله ابن عمر وتل ولکه نه ز قتل کوم نه دا یو مجاهد قتل کړي هغه سبا نه وی یو خو تحقیق وکړي چې دې مطلب څه دی چې پیغمبر علیه السلام ته دا شکایت راغی پیغمبر علیه السلام د حضرت خالد ابن ولید د عمل نه بیزاری ښکار کړی الله زه بیزاره یم د عمل نه چې دا کړی نو چې د شریعت خلاف فیصله وي هغه فیصلې ته بیا اعتبار نشته مردود ده. باب الإمام يأتي قوم فيصلح بينهم. وفي قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو حزم المدني عن سعيد بن سعيد رضي الله عنه قال كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك
النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم ويسرى بينهم ثم أتاهم يسرى بينهم فقال يا بلال إن حصلت الصلاة ولم أدرك فأمر أبا بكر فليصلي بالناس فلما حضر صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي يليه قال وصفع القوم قال وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ فلما رأى تصفيها لا يمسك عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وما إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن يمسك وما بيده هكذا ولبث أبو بكر هنية يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى القحقرى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى بالناس فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذا أمرت إليك ألا تكون مصيدا قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقومه إذا أرادكم أمر فليسبح الرجال ولتصفح النساء قال أبو عبد الله لم يقل هذا الحرف غير محمد يا بلال أمر أبا بكر امیر دی وخت د قوم چې ذمہوار ده نو د قوم په لانجو چې خبر شو د صلح کوششونه دي مو کې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د بني عمر په قوم کې څه جنجالونه نه خبر شو ورغه یو ته د صلح لپاره حتی دلته المز نو وخت و صدیق اکبر مخته شو نور حدیث مبارک مخکې ویل چې امر فوق الادب د کاده فوق الامر ده